نن به چې موږ د کوم عظیم شخصیت باره کې ذکر کوو د هغه نوم دی مایکل فریډی. په 1991 کې د لندن یورکوټي کلي کې مایکل فریډی پیدا شو. د مایکل فریډی به په سبق کې بیخي زړه نه لګېده. یو لفظ راته ووایه چې د آر نه شروع کېږي. شا به ووایم ویبټ. صحیح لفظ دی ریبټ. یو پیره بیا ووایه خو صحیح طریقې سره ویبې. ستا ما پسې خندا کېږي؟ ولې ما تا ته آر لفظ نه دی ښولی؟ کم از کم خپل نوم خو ووایه. میم مایکل فریډی. واخله دا پیسې او ورشه په دې باندې یو سټیک راوړه چې د ستا دا ګستاخ ورور پې سم کړم. د هغې ورځې نه وروستو مایکل فریډی کله هم سکول ته لا نهړو. مایکل فریډی به د خپل خاندان مذهب کرسچیانټي رسومات به یې ډېره پیروي کوله. د 14 کالو په عمر کې مایکل فریډی د کتابونو د جعلسازۍ په کارخانه کې کار شروع کړ. د ورځې به یې د کتابونو جعلسازي کوله او د شپې به یې هغه کتابونه لوستل. همد دې وخت نه مایکل فریډی کې د الکتریسټي باره کې یو جنون پیدا شو. څو کاله د کتابونو جعلسازۍ په کارخانه کې کار کولو نه پس اوس مایکل فریډی د 21 کالو و او اوس د هغه خوبونه ډېر غټ وو او یو داسې دنیا په تلاش کې و چې هلته هغه خپل خوبونه پوره کړي. او د دې موقع ورته هله میلاو شوه چې یو کسټمر ورته د یو عجیبه انټرټینمنټ شو ټیکټ ورکړ. ساینس فار د پبلک. د هغې شو شروعات په لندن کې رویل انسټیټیوشن کې وشو. همفري ډیوي چې د هغې زمانې یو مشهور ساینسدان و چې هغه مختلف کیمیاوي عناصر دریاب کړي وو. دې سره سره هغه یو ماهر شومین هم و. د الکتریسټي باره کې د همفري ډیوي شو د خلکو ډېره خوښه وه. ټولو خلکو لاسونه پړقول خو مایکل فریډی لاسونه نه پړقول. مایکل فریډی به د همفري ډیوي یو لفظ په خپل ډایري کې لیکل. مایکل فریډی په جعلسازۍ کې ماهر و. هغه دا ټول د کتاب په شکل کې بایند کړل. مایکل فریډی غوښتل چې دا کتاب مشهور ساینسدان همفري ډیوي له تحفه کې ورکړم نو هغه سره به په دې بانه ملاقات هم وشي.